کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په اسمان باندې او د شپې په راخکاره کې دن کې باندې او تس پیجنې چې سده هغه د شپې راخکاره کې دن کې زلند ستوري دی. یو نفس داسې نشته چې داغه د پاسا یو نگران نوي. بیا د انسان لکشان دیتا خو وګوري کنه چې هغه د سیس نه پیدا کړی شوی دی. د یو ټوپ وهونکو وبونه پیدا کړی شوی دی چې دملا او د سینې دا ډکو د میز نه راوځي. یقینا چې هغه خالق د په دوباره پیدا کول باندې قادر دی. په کوم ورځ چې با پټ رازونه ښکارا کړی کیږي نو په هغه وخت کې با د انسان سره نه په خپل زور وی او نه با څوک داغه مدد کوونکی وي. قسم دې په بارانونو ورونکو اسمان باندې او د بوټو راختلو په وخت کې پچاودن کې زمکي باندې. دا یو صحیح رښتینی خبره ده، ټوکه خندا نه ده. تا خلق یعنی د مکه کافران څه چلونه کوي، زه هم یو تدبیر کوم. نو پریک د اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کافران لکشان په دې خپل حال باندې پریک دا.